پخوا په زمانه کې په یو کلي کې یو نامعلوم سړی اوسېده. راما د خپلو بچو د ښه ژوند دپاره ډېر محنت کولو. سهار په توره شپه به کار له او د شپې ناوخته به کور ته راتله. راما چې سهار وختي کار له او د شپې ناوخته راتله نو اکثر به بچي د پلار په انتظار کولو اوده و. د راما ښځه چې د هغوی نوم مایا و، هغه به هم د راما په محنت او د بچو په دې انتظار خفه کېده. راما د کلي سره خوا کې په یو کارخانه کې کار کولو او ټوله ورځ به یې دغسې په منډو ترړو تېرېده. د ماښام به چې کور ته ستړی ستومانه راغلی نو بچي به یې اوده و. راما به چې هم د بچو ته وکتل نو ډېر به خفه شو. نیا به یې بچو ته اکثر کیسې کولې چې د بچو خیال غلط وي او نیکه به یې چې هم بچو ته کتل نو ډېر به خفه شو. بچو به اکثر په کړکۍ کې د پلار د راتلو انتظار کولو او یا به یې اتوار ورځ ته انتظار کولو چې په دې ورځ به زموږ د پلار چوټي وي او موږ سره به لیبې وکړي. په سبا د اتوار ورځ وه. ماشومان په خوشحالۍ د پلار کمرې ته راغلي، خو راما ته اچانک د کمپنۍ نه د ضروري کار دپاره کال راغی. راما خپله هم خفه شو او بچي هم خفه شو. په نه زړه باندې کار لا روان شو. څو ورځې پس راما ته په کمپنۍ کې ترقي میلاو شوه. راما ډېر خوشحاله شو او د ماښام په خوشحالۍ کور ته راغلی. دا خوشخبري خپل کور ولته یې واوروله. ټول ډېر خوشحاله شو او بیا د هغې نه پس دوی ته یو نوی کور هم ورکړی شو. خو د دې نه پس د راما کار هم نور زیات شو. اکثر به روټۍ ته ناست او کار به یې کولو. تا دا دومره ځان ولې په منډه کړی دی؟ زه به ستاسو لا یو ښه ژوند درکول غواړم. خو د راما ښځه مایا په دې خوشحاله نه وه. راما به اوس هم په منډه و. سحر به وختي تلل او د ماښام به ناوخته راتلل. اکثر به یې ښځې د روټۍ په انتظار کولو په میز باندې اوده شوه. دغسې د دوی ژوند تېرېده. په دې کې 3-4 کاله نور هم تېر شول. اوس راما په هغې کمپنۍ کې ډېر غټ منیجر شو او ډېره غټه تنخوا به یې وه او ډېرې پیسې به یې ګټلې او د راما بچي هم اوس لږ لوی شو. هغوی به اوس هم خپل ژوند کې د خپل پلار کمی محسوس کولو. اوس په کور کې د هیڅ شیز کمی نه و. ګاډۍ، بنګله، کپړې او هر قسم سامان و. خو ماشومان بیا هم خفه و. غوښتل به یې چې زموږ پلار زموږ سره وخت تیر کړي او لور به یې اکثر په خپلې ډایرۍ کې I miss you my dad هم لیکه. اوس د راما کار دومره ډیر شو چې په ورځو به د کور نه بهر هم و. بچي د بچو خیال ساته، کله کور ته راځه بچوله، بچي در پسې ډېر خفه دي. د راما د ښځې د مایا ښه ښایسته کپړې او ښه ښایسته کالی هم و خو بیا هم خفه وه. اوس راما دومره مصروف شو چې د بچو سره د خبرو کولو ټایم ورسره هم نه میلاویده او زیاتر وخت به یې د کمپنۍ په میټینګونو او د غټو خلکو سره به یې په میلاویدو تېرول. بچي به یې د شپې د پلار په انتظار کولو اوده شو. لور به یې اکثر د پلار تصویر سره خبرې کولې او ښځه یې هم ډېره زیاته خفه وه. دغسې وخت تېرېده. د راما د بچو د سکول چوټیانې شوې. ماشومانو ضد کوو چې موږ به چوټیانو کې چکر لزو او دوی ټولو د چکر دپاره د سمندر غاړې له د تلو اراده وکړه. ټولو د تلو تیاری شروع کړه. سامان یې پیک کول شروع کړه او د سمندر سره خوا کې یو بل کور ته لاړه. لور یې پلار له رنګ وکړه چې پلاره زموږ سره د میلاویدلو دپاره یو ورځ ته راشه او راما د لور سره واده وکړه چې سبا به زه ستاسو سره ضرور میلاویږم. ماشومانو د سمندر په غاړه لوبې وکړې او دغسې ورځ تېره شوه. په سبا باندې د راما لور د پلار د راتلو انتظار کولو خو پلار یې رانغی. لور یې موبایل راواخیسته. دوباره یې پلار ته کال وکړه. پاپا ته خو نن رانغلې، موږ ټوله ورځ ستا انتظار کوو. بچي نن راته لږ کار و، سبا به ضرور درځم. بچي ټول په ټوپونو شو او ډېر خوشحاله شو
چې سبا له به زمونږ پاپا راځي او زمونږ سره به لوبې کوي. په سبا سحر باندې اچانک موسم خراب شي، تورې تورې ورځې راشي او سمندري طوفان شروع شي. ماشومان ویریږي، کور ته منډه کی او مورې زر موبایل راواخلي. راما ته رنګونه کوي، خو راما په میټینګ کې موبایل یې سایلنټ وي. سیلاب نور هم زیات شو، اوبه د کور نه گیر چاپیره شوې او ټول دننه گیر شو. په مزه مزه کور په اوبو کې ټول ډوب شه. یو خاموشي شوه او د راما ټول خاندان په اوبو کې ډوب شه. یو څو ګنټې پس چې راما خپل موبایل چیک کی او خبرونو کې چې د سیلاب واوري نو فوراً ګاډي کې کینی د کور طرف ته روان شي. خو چې کله راما کور ته راورسی نو هر څه تباه شوي وي. زما بچو مایا. راما د مور پلار او د خپلې ښځې بچو پسې ډېرې چیغې ووهي، خو هر طرف ته خاموشي وي. د راما مور پلار او ښځه بچي ټول سیلاب وړي وي. راما ډېر کوشش وکړي خو څوک هم میلاو نشي. راما ته پیسو پسې دومره منډې ولې وهې؟ موږ تا سره په هر حال کې خوشحاله یو. ما له ټیم راکړه، خپلو بچو له ټیم ورکړه. پاپا کله به راځې؟ پاپا راشه که نه؟ بچی کله کله کور ته راځه، د بچو له ټیم ورکوه. اوس راما د سمندر په غاړه د خپلې ښځې بچو په سوچونو کې غرق ناست وي. نو زما خوږو بچو، په دې کیسه کې زموږ دپاره دا سبق دی چې پیسه هر څه نه وي. د پیسو ګټلو سره سره او د کارونو کولو سره سره مونږ له مونږ خپل کور والا له ټیم ورکول پکار دي.